الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. څلورم سپاره ده سورة آل عمران او یو کم 50 نمبر آیت ده. مخکینی آیاتونو کې الله جل شانه او فرمایل چې ډېر پیغمبرانو د هغه په معیت کې ډېر د الله والا خلق دا جنگي دلیو خودوی سستی نه وکړي د هغه تکلیفونو د وجنه چې دوی ته د الله په لار کې رسیدلیو او نه دوی کمزوري شیو او نه دوی دشمن ته ټیټ شیو او د دوی وینا بداوه چې ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نو الله دوی په دنیا کې فتح او غنیمت ورکو او بهترینه بدله د آخرت چې هغه جنت دی د الله رضا ده هغه ول ورکړه. نو اوس په دې آیت کې الله جل شانه مؤمنانو ته فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا کچرتا تاسو تابعداري وکړئ د هغه کسانو چې دوی کفر کړی دی یردوکم علی اعقابکم دوی به واړی تاسو لره ستاسو په پوندو باندې فتنقلبوا خاسرین پس تاسو به وګرځئ ناکامه تاوانیان. لکه غزوه احد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 1000 کسانو سره راووتو نو پلار کې عبد الله بن ابي بن سلول هغه نبی علیه السلام زمون خبره ونه منله او دا مونږ جنگ نه غنو دا خو مګ رواني ځکه یو طرف ته 1000 کسان او بل طرف ته 3000 کسان دا چرته مقابله کیږي. نو د ځان یعنی د ځان سره 300 کسانو سره دا چې د دره واپس شو. نو بعضی داسې دوه ډلې وي بنو حارثه او بنو سلیمه دا هغه په زړونو کې هم دا خبره رااله خو هغې مخلصین نو الله مضبوط کړل هغې واپس نشو. نو تاسو د دې منافقینو د دې کافرانو اطاعت مه کوئ او که د دې اطاعت هم وکړو دا به تاسو په خپلو پوندو باندې واړئ د دین نه به واپس کړي. نو فتنقلبوا خاسرین بل الله مولاکم بلکې الله ستاسو مددگار دی ستاسو دوست دی وهو خیر الناصرین او دغه الله غوره دی د هغه مدد کوونکو. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله او زردا چې موږ به وګورځو د هغه کسانو په زړونو کې کفرو چې دوی کفر کړی دی الرعب یری لره او هیبت لره بما اشرکو بالله په سبب د دې چې دوی شرک کړی دی الله سره ما یعنی شریک جوړ کړی دی الله سره ما هغه شی لم ينزل به سلطانا چې الله نه دی نازل کړی د هغه په معبودیت باندې لم ينزل بمعبودیته و الوهیته د هغه په معبودیت باندې او د هغه په الوهیت باندې سلطان څه دلیل او مأواهم النار او د دوی ټکانه ور دي وبئس مسوى الظالمین او دا ډیر بد زید وبئس مسوى الظالمین او ډیر بد زید اوسېدو دا د ظالمانو دي. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کچرتا تاسو تابعداري وکړئ د هغه کسانو کفرو چې دوی کفر کړی دی یردوکم دوی به واړئ تاسو لره علی اعقابکم په خپلو فوندو باندې
فتنقلبوا پستا صبح واپس شي خاسرین ناکاما بل اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ چی دے مولاکم ستاسو مددگار دے ستاسو مولا دے وهو خیر الناصرین او دغ اللہ تعالیٰ غور دے دا مدد کون کنا سنلقی زردا چی منگ بو غرزو فی قلوب اللذین دا اغا کسانو پزلونو کی کفرو چی دوی کفر کڑے دے الرعبا یری او حیبت لرا بما اشرکو باللہ بسبب دغا چی دوی شرک جو کڑے دا اللہ سرا ما حغس لم ينزل به چی اللہ ندے نازل کڑے داغے پا معبودیت باندے و داغے پا الوحیت باندے سلطوانا سدلل ومأواهم النار او دا دوی ٹکانا چی دے وور دے وبئس مسو الظالمین او ډیرا بدا ټکانا د ظالمانو دا او ډیر بد زید اوسېدو د ظالمانو دی یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کچرتا تاسو تابعداري وکړئ د هغه کسانو کفرو چې دوی کفر کړی دی یردکم دوی به واړئ تاسو لره علی اعقابکم ستاسو فپوندو باندې فتنقلبوا پستاسو با واپس شي خاسرین ناکام او تاوانیان بل اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ چلے مولاکم ستاسو مولا دے ستاسو مددگار دے وهو خیر الناصرین او دا اللہ تعالیٰ غور دے دا مدد کون کنا سنلقی زردا چی منگ بو غرزو فی قلوب اللذین کفروا پزلنو دا کسانو کی چی دوی کفر کڑے دے الرعبا یری او حبت لرا بما اشرکو بسبب دغا چی دوی شرک کڑے دے باللہ دا اللہ سرا ما حغسو یا بسبب دغا چی دوی شرک جوڑ کڑے دا اللہ سرا ما حغسو لم ينزل بیہی چی اللہ ندے نازل کڑے داغی پا معبودیت باندی سلطوانا سدلل ومأواهم النار او دا دوی ٹکانا وور دے وبئس او ډیر بد دی مسو الظالمین ټکانا د ظالمانو او ډیر بد دی د اوسېدو دی د ظالمانو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله سمیل سمورت پری باندې پورا پورا د عمل کولو توفیق راکړي الله اخلاص کو هر تقوا را تر نصیب کی الله ستاسو رضا زندگی را تر نصیب کی الله دا کوم سخت اسپار سپرونه تر روان دي الله دا را آسان کی دغه اسپارو د پاره مونږ ته د نیک اعمال کولو توفیق راکړي زمونږ څومره مردگان او څومره رشتہ داران تلی په دغه سفر باندې الله دغه سخت سفرونه ورته آسان کی دا غوي کامل مغفرت نصیب کی د دې درس اجر او ثواب د روحونو ته ورورسي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه